چې ګوري نبی علیه الصلاة والسلام ته غریب ویل دا ناروا دي او دا سمه خبره نه ده. والغنا او یا الله زه تانه غواړم چې ته ما مالداره کړي. چې نبی علیه الصلاة والسلام دا بلینیر بخنه غواړم بلینیر نه مولټیپل بلینیر بالملیارات. تاسو څه فکر کوئ چې غریب کس داسې دا کار کولی شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام له خلکو نه غوښتي نه، نبی علیه الصلاة والسلام په خپل شخصي مصرف باندې 3 لوی څاروي غټ چې په هغه کې اوښان د غټ حیوانات دا پکې شاملو، دا نبی علیه الصلاة والسلام او هغه څوک چې مالدار یې هغه ډېر اسلام ته خدمت کولی شي. دا نن سبا مدرسې دي که مسجدونه دي که مکتبونه دي که دا نور کاروبارونه دا څوک کوي؟ خو دا ټولې مالداران کوي که نه. غریبان بیچارهګان بغیر له صبر نه نور څه شی کولی شي؟ د موږ پیغمبر غریب نه او نه هم خلک غربت ته رابللي دي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې له غربت نه پناه غوښتې ده، ځکه دا غربت ښه شی نه ده. که چېرته ښه شی وای نو نبی علیه الصلاة والسلام به له غربت نه پناه نه غوښتله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اللهم انی اعوذ بک، یا الله زه پناه وړم تا ته من الکفر، له کفر نه، والفقر او له غربت نه، وعذاب القبر او د عذاب قبر نه. زمونږ مطلب دلته فقر. که فقر چېرته ښه شی وای او یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوښېدلی نو ده به ترېنه پناه نه غوښتله. نبی علیه الصلاة والسلام له څه شي نه پناه غواړي؟ له بد شي نه پناه غواړي که نه؟ له ښه شي نه خو څوک پناه نه غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام له 3 شیانو نه پناه غواړي، یو له کفر نه، بل له فقر نه او بل له عذاب قبر نه. نو دا فقر دا بد شی ده، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ترې نه پناه غواړي، له الله جل جلاله نه دعا غواړي چې یا الله ما له فقر نه وساته. ګورې دلته فقر یې له کفر سره یو ځای که، له کفر نه متصل وروسته فقر راوست. ولې؟ د دې وجې نه چې کیدی شي د فقر او د غربت له وجې نه انسان کفر ته محتاج شي، کیدی شي د فقر له وجې نه انسان کافر شي. ډېر داسې باعزته خلک والله موږ په دې ټولنه کې لیدلي دي، ډېر باشرافته باعلمه خلک، خو د دغه فقر له وجې نه ذلیله شوي دي، خوار شوي دي او خلکو ته ټیټ راغلي دي، حیثیت یې له لاسه ورکړی ده. همدغه فقر له وجې نه مجبوره شوي دي چې خلکو ته لاسونه اوږده کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا زمونږ موضوع نن نبی علیه السلام غریب نو. نبی علیه الصلاة والسلام زه تاسو ته نن ثابتوم چې نبی علیه السلام غریب نو او نه هم غربت ښه شی ده. او باید موږ او تاسو کوشش وکړو چې له فقر نه ځانونه راوباسو، له غربت نه ځانونه راوباسو. ځکه که له غربت نه ځانونه راونه باسو که نه کیدی شي د الله جل جلاله په تقدیر باندې موږ او تاسو یو وخت داسې راشي چې اعتراض وکړو، یا الله ولې دې پلانکي ته دومره مال ورکړی دی ما ته نه ور، یا الله هغه دومره مالداره پیدا کړی او زه د غریب دا ټول شکایتونه، ناشکري او ګیلې دا له کوم ځای نه شروع کېږي؟ دا له دقه ځای نه شروع کېږي. څومره کنځاګانې چې نن سبا غریبان کوي او څومره ناشکري چې غریبان کوي که نه، تاسو چېرته د مالدارانو نه دومره فریادونه، چیغې او شکایتونه او ناشکري اورېدلې؟ نه. دا په دې معنا ده چې غربت او فقر ښه شی نه ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یې دلته له کفر څومره خطرناک شی ده، له دې سره یې څنګ په څنګ ذکر کوي چې الله له فقر نه هم پناه غواړم، ځکه که چېرته زه فقیر شم او غریب شم نو کیدی شي د دې په وجه باندې حالت خراب شي، او همداسې شوي دي، د ډېرو زیاتو خلکو حالت خراب شوي دي د دې فقر له لاسه. بل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوي اللهم انی اسألک الهدى، یا الله زه تانه هدایت غواړم، والتقى پرهیزګاري درنه غواړم، والعفاف پاکلمني درنه غواړم، والغنا او یا الله زه تانه غواړم چې ته ما مالداره کړې. نبی علیه الصلاة والسلام له الله جل جلاله نه څه شی غواړي؟ مالداري غواړي. په یو ځای کې ترېنه له فقر نه پناه غواړي او بل ځای کې الله جل جلاله نه دعا کوي چې یا الله ما مالداره کړه. څومره مهمترینه دعا ده، څومره ښایسته دعا ده چې هم درته الله هدایت وکړي، هم دې پرهیزګاره کړي، هم دې له بې شرمي نه وساتي او هم دې مالداره کړي. دا په دې معنا ده چې مالداري ښه شی ده که نه، پیسې ښه شی دي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام له الله نه غواړي چې یا الله ما مالداره کړه. دا خو لا پرېږده، د قرآن شریف آیات ما تاسو ته دلته لیکلی ده. الله جل جلاله د احسان په ډول نبی علیه الصلاة والسلام ته څه فرمایي؟ ووجدک، ما ته پیدا کړی وي عائلا غریب، ما ته غریب پیدا کړی وي، فقیر مې پیدا کړی وي، خو بیا مې داسې ګوره پرې نه ښودلی، فاغنا، نو بیا مې بیا مالداره کړې، ګوره ته مې مالداره کړی.
نو نبی علیه الصلاة والسلام مالدار او د الله جل جلاله ورته دا خبره په سورة الضحا کې کړې ده چې صحیح ده چې ته خو له اول نه غریب او یتیم پیدا شوی خو وروسته الله جل جلاله در باندې احسان وکړه فضل یې در باندې وکړه او ته مالداره کړې. نبی علیه الصلاة والسلام مالدار او دومره زیات مالدار و چې د هغه اندازه نشته، لږ وروسته به درته ووایم. صحیح شوه. نبی علیه الصلاة والسلام ته حتی علما ویلي دي چې نبی علیه السلام ته ویل چې دی فقیر دا غلطه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته فقیر ویل دا ګناه ده، دا ناروا دي. نبی علیه السلام ته څنګه ته د کمزورتیا نسبت کې؟ ځکه فقر او غربت دا خو انسان کمزوری کوي، د دې انسان احساسات خرابوي، دا انسان مجبوره کوي په ډېر څه باندې. صحیح شوه. نو فقر او غربت دا خو ښه صفت نه ده. ښه صفت خو دغه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام یې غواړي له الله نه. ښه صفت خو دغه ده چې الله جل جلاله د احسان په ډول باندې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ذکر کوي او ورته وایي چې ګوره ته ما مالداره کړی. نبی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله مالداره کړی. دا چې نبی علیه الصلاة والسلام له کومو لارو نه مالداره شوی درته په انشاء الله را روانه ویډیو کې وایم، خو دومره درته وایم چې نبی علیه الصلاة والسلام مالدار او علماو ناشنا خبره کړې ده چې ګورئ نبی علیه الصلاة والسلام ته غریب ویل دا ناروا دي او دا سمه خبره نه ده. موږ او تاسو باید نبی علیه الصلاة والسلام ته هیڅ وخت کې هم دا ونه وایو چې هغه فقیر او غریب و. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام خپل خادم و چې هر وخت به د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ښه خدمت کاو، د هغه نوم څه شی و؟ د هغه نوم انس رضی الله عنه. هغه ته نبی علیه الصلاة والسلام دغه بهترینه دعا کړې وه. څه شی دعا ورته کړې وه؟ وایي یا الله زیاتې که مال د هغه او زیاتې که اولاد، یا الله ډېر بچي او ډېر مال ورته ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام څومره یو بهترینه دعا ورته کوي. دا د دې وجې نه دا دعا ورته کوي چې دا مال راتلل او د اولاد راتلل دا د الله جل جلاله لویو نعمتونو څخه نعمتونه دي. هر هغه چاته چې الله جل جلاله مال ورکړي دا څه وړوکی پیرزوینه نه ده ورباندې کړې، دا ډېره لویه پیرزوینه ده. ځکه خو الله جل جلاله په قرآن کې هم یادونه کړې ده. نو الله جل جلاله ته دعا کوي نبی علیه الصلاة والسلام څومره ښایسته دعا چې یا الله مال ورته ورکړي او یا الله بچي ورته ورکړي، یا الله ښه ډېر مال او ښه ډېر بچي ورته ورکړي. دومره ښایسته دعا نبی علیه الصلاة والسلام خپل خادم ته کوي. ها کله ناکله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ګوره غربت راغلی ده، په دې کې شک او شبهه نشته. نبی علیه الصلاة والسلام باندې کله ناکله غربت راغلی ده، خو دا اکثره حالات نه دي. ګوره نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند په اکثرو حالاتو کې په اکثر عمر کې مالداره پاتې شوی، خو کله ناکله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې بالکل احادیث تاسو په مخ باندې دي نبی علیه الصلاة والسلام باندې غربت راغلی. دا د دې وجې نه چې الله جل جلاله خلکو ته وښیي چې ګوري نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا حالت راغلی ده، غربت ور باندې راغلی، فقر ور باندې راغلی، نو څه کوي؟ صبر کوي. دا ستاسو لپاره الګو ده، عملا یو انسان ده، یو مثال ده، یو نمونه ده ستاسو لپاره. ګوره الګو ده، که تاسې باندې هم په دنیا کې دغه رقم حالت راتلل نو صبر کوي. بل وجه دا ده چې الله جل جلاله غواړي چې د صبر لکه څرنګه چې د شکر لوړ مقام ته رسولی ده، همدارنګه غواړي چې الله جل جلاله د صبر لوړ مقام ته هم نبی علیه الصلاة والسلام ورسي. ځکه صبر کول دا هم یو لوړ مقام ده په اسلام کې، شکر ویستل دا هم له هغه نه پسې لوړ مقام ده. صحیح شوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې کله ناکله الله جل جلاله غربت راوستلی، دا د دې په خاطر باندې چې خلکو ته وښیي چې ګورئ دی صبر کوي، که تاسې باندې هم دا دنیا د جنت نه ده، کله ناکله غربت راته تاوانونه راتلل، نو ګورئ چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا ستر اخلاق ګورئ هیر نه کوي، تاسې به هم صبر کوئ. نو دواړه مرتبې دې ته الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام رسولی ده. هغه ځکه چې زموږ استاز ده، زمونږ رهنما ده، نو مونږ ترېنه عبرت اخلو، درسونه ترېنه اخلو، هم ترېنه صبر زده کوو په عملي ډول باندې او هم ترېنه شکر زده کوو. صحیح شوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې کله ناکله غربت راغلی، د دې په خاطر باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام صبر وکړي او الله جل جلاله هغه اجرونه او ثوابونه چې صبر لپاره د صابرینو لپاره یې ټاکلي دي هغه ورته ورکړي. بله دا ده چې دا یو طبیعي حالت ده، طبیعي حالت ته چې کله ناکله به په دې دنیا کې په یو انسان باندې هم غربت راځي او هم به مالداري راځي. یعنی نبی علیه الصلاة هغه نیچر طبیعت موږ تاسو ته راښکاره کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې الله موږ تاسو ته راښکاره کوي چې انسانانو دا طبیعي خبره ده
دې ته ډېر ورخطا کېږئ مه. کله ناکله به په تاسې باندې غربت راځي، کله ناکله به تاسې مالداره کېږئ، خو ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام ته لږ وګورئ، د ده په شخصیت کې تاسو هر څه زده کولی شئ. خو هیڅ وخت کې د دې معنا دا نه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام دا یو داسې ټولنه رامنځته کوي چې هغه غریبه ټولنه وي، فقیره ټولنه وي، بیچاره ټولنه. نه 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 نه، نبی علیه الصلاة والسلام هیڅوک هم دې ته نه و رابللی چې ته کار مه کوه، بلکې خلک یې هڅولي وو چې ای د الله بندګانو کار وکئ. حتی د هغه انسان لاسونه یې ښکل کړي وو چې چا لاسونه زیږه پیږه شوي وو د کار له لاسه. سبحان الله. دا د دې په خاطر چې نبی علیه السلام یو لوړ احساس ورکوي، خلک را هڅوي کوشش ته، زحمت ته او کار کولو ته. زه تاسو ته یو ستر عالم چې د ازهر پوهنتون استاد ده، د ده ډېرې ناشنا خبره ده په دې باب کې تاسو ته یې را نقلوم. د دې عالم نوم ده مبروک عطیه، یو دکتور ده. دا څه وایي ټکي په ټکي زه تا ته وایم ځکه ډېره یو ناشنا خبره کړې. ما یشاع ان النبي صلی الله علیه وسلم کان فقیرا، وایي دا خبره چې مشهوره شوې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فقیر و، لیس صحیحا علی الاطلاق. اطلاع نه ده، بخښنه غواړم دلته عین نه ده قاف، لیس صحیحا، دا وایي بالکل غلطه خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو په منځ کې نن سبا ډېر خلک وایي نبی بس غریب یم، خیر د نبی علیه السلام غریب وای. دا خبره کاملا غلطه ده، بالکل غلطه ده. فقد احصیت ثروته بیدی، وای ما د نبی علیه الصلاة والسلام مکمل چې دا ژوند وکوته، د ده د مال او دارایي مې چې راغونډه کړه، وجدته انها بالملیارات، وای ما ته نتیجه کې دا لاسته راغلل چې نبی علیه الصلاة والسلام دا بلینیر، بخښنه غواړم بلینیر نه، مولټیپل بلینیر، بالملیارات چې په انګلیسي کې ورته مولټیپل بلینیر وایي. نبی علیه الصلاة والسلام سو برابره دی ملیاردر و. نبی علیه السلام ملینیر نه بلکې بلینیر، هغه هم سو دفعې، سو برابره. ما یورد انه کان فقیرا، وای دا خبره چې خلک تکراروي او هر وخت کې وایي کنه چې نبی علیه الصلاة والسلام فقیرو، د دې هدف څه شی ده، مطلب یې څه شی ده؟ یریدو، په دې باندې دا خلک غواړي ان یعلق فشله علی هذا الجانب، دا دوی خپله کمزوري او خپله ناکامي په دې باندې پټول غواړي، ځان ته فقط یو د خټو پزه جوړول غواړي. په پښتو کې چې موږ تاسو وایو، زوی ځان ته فقط یو د خټو پزه جوړول غواړي چې بس چې موږ فقیران یو، زمونږ له لاسه چی نه کېږي او موږ شاته پاتې یو. نو دا ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام خیر ده که نه، بس هغه هم غریب و، موږ هم غریبان یو. نه، دا ډېره د افسوس ځای ده، ډېره ناشنا خبره یې کړې ده که نه. دا داسې یو خبره ده چې باید موږ تاسو په دې ذهن کې کېنوو. وایي ډېر خلک چې دا خبره کوي او هر وخت دا خبره کوي، ځان لپاره فقط یو عذر لټوي، فقط یو بهانه لټوي، فقط په دې باندې ځان بس مطمئن کوي چې نبی علیه السلام غریب و، نو خیر ده موږ هم غریبان یو. نو دا د دې دکتور خبره ده. ګورئ که چېرته نبی علیه الصلاة والسلام غریب وای که نه، نو هغه به نه ښځې نه وې کړي. نبی علیه الصلاة والسلام نه ښځې وې، هغوی ټولو ته خوراک ضرورت ده، د کالیو ضرورت ده، د کور ضرورت. صحیح ده چې دا د الله جل جلاله له طرفه ورته ویل شوي او د الله له طرف نه دا خوښه وه چې دی نه ښځې وکړي. خو ګورئ که چېرته الله جل جلاله خو حتما په دې باندې پوهېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام وضعیت خراب و اقتصادي که نه، او خبره الله مه کړه رسوایي ته رسېدلی، هېڅ کله به هم الله جل جلاله ورته اجازت نه ورکړی چې دی نه ښځې وکړي. خو الله جل جلاله پوهېده چې نبي علیه الصلاة والسلام مالداره ده او کولی شي چې دی دا نه ښځو ته په عادلانه ډول باندې، په سمه توګه باندې هر څه ورته ورسوي. همدارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام اولاد، هغوی ته به څنګه روزي رسوله. نبی علیه الله جل جلاله روزي رسان د خو د هغوی مصرف، د هغوی لویول څومره خرچه غواړي. همدارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام به همیشه لپاره ملګري میلمانه به راتله، ملګري درلودل، په هغوی به یې خرچې کولې، خادمان یې درلودل. نبی علیه الصلاة والسلام یو وارې نبی علیه الصلاة والسلام باندې 80 نفره میلمانه راغلي. څو نفره؟ 80 نفره. 80 نفره میلمانه په نبی علیه السلام باندې. نبی علیه السلام هېڅ تشویش نه او په قصه کې نو ټولو ته نبی علیه الصلاة والسلام په سمه توګه باندې په بهترین ډول باندې د هغوی اکرام کړی. د نبی علیه الصلاة والسلام به قیمتي ترین عطر خوښېدل او دا یې خلکو ته هم ویلي چې زما عطر ډېر خوښېږي. په هغه وخت کې عطر څومره قیمت و، خو نبی علیه الصلاة والسلام به د تل لپاره ښایسته، بهترین، اعلی با اعلی کیفیت ترین عطر به نبی علیه الصلاة والسلام استعمالول. بل دلیل چې نبی علیه الصلاة والسلام مالدار و، تاسو وګورئ
نبی علیه الصلاة والسلام په حج کې لوی څاروي واړه څاروي نه سبا خو چې موږ او تاسو قرباني کوو که نه قرباني م نیولې نو دغه رقم هم زړونه دربېږي چې قرباني م کړې ده دا به څنګه شي صحیح ده ټولې راباندې 8,000 10,000 افغانۍ راځي او زموږ ورته زړونه دربېږي چې دا به څنګه شي او له کومه به شي. نبي علیه الصلاة والسلام 63 لوی څاروي واړه څاروي هم نه 63 څاروي دا له خپل جیب نه له خپل مصرف نه نبي علیه الصلاة والسلام حلال کړي. تاسو څه فکر کوئ چې غریب کس داسې دا کار کولی شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام له خلکو نه غوښتي نه، نبی علیه الصلاة والسلام په خپل شخصي مصرف باندې 63 لوی څاروي غټ چې په هغه کې اوښان د غټ حیوانات دا پکې شامل وو، دا نبی علیه الصلاة والسلام دا ذبح کړي او حلال کړي. دا په دې باندې قوي دلیل چې نبی علیه الصلاة والسلام نه په خپله غریب وو نه خلک غربت ته را دعوت کړي دي. هیڅ وخت کې هم نبی علیه الصلاة والسلام چاته نه دی ویلي چې ته کښېنه او بس خبره ختمه مفت درته رزق روزي را روانه سبا تاسې اورېدلي که خلک درته وایي بس هسې مرو څه ضرورت ده چې کاروبار کې، څه ضرورت ده چې پیسې ګټې، څه ضرورت ده چې ځان مالداره کې، بس څه شی چې د الله ورته لیکلي هغه به درته رسېږي که راکښېنه. نه به د داسې خلکو خبرې اورئ، نه به ورسره کښېنئ او نه به ورسره خپل وخت ضایع کوئ. دا خلک په خپله باندې هم شاته پاتې دي، په خپله باندې هم غرق دي او تاسې هم له ځانه سره غرق کوي. نو کوشش وکړئ چې انشاءالله دا دین خلکو ته ضعیف دین معرفي نه کړي او نه هم خلکو ته غلط فکر ورکړي. متاسفانه سبا خلک ډیر دا خبرې نشروي او خلکو ته وایي چې بس خلکو ته داسې یو فکر ورکوي لکه دا مونږ چې غریبانان کړي نو دا اسلام غریبانان کړي. نعوذ بالله. تاسې غلط فکر یو چاته ورکول نه دي پکار. اسلام د قوت دین ده. هر هغه څوک چې مالدار وي او نیک سالي وي هغه غوره ده له هغه انسان نه چې هغه غریب وي، او هغه څوک چې مالدار هغه ډیر اسلام ته خدمت کولی شي. دا نن سبا مدرسې دي که مسجدونه دي که مکتبونه دي که دا نور کاروبارونه دا څوک کوي؟ خو دا ټولې مالداران کوي که نه. غریبان بیچارهګان بغیر له صبر نه نور څه شی کولی شي؟ حتی هغه څوک چې نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه هم یو وخت په دې شکایت کې راغلي وو، ویل چې مالدارانو خو وګټله، مالدارانو جنت وګټ. نبی علیه الصلاة والسلام ویل څنګه؟ وایي لمونځونه خو موږ هم کوو، هغوی هم کوي، روژې خو موږ هم نیسو، هغوی خو د دې برسیره هغوی صدقې کوي، هغوی داسې کارونه کوي، خپل مالونه د الله په لاره کې مصرفوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا ذکر کوي، هغه اوږد حدیث ته تاسو ته معلوم وي چې هر مانځونه وروسته 3 وارې سبحان الله، هر مانځونه وروسته 3 وارې الحمدلله، بیا 4 وارې الله اکبر دا وایي، نو تاسو ته هم الله جل جلاله مغره اجرونه او ثوابونه درکړي. بالاخره دوی چې دا وظیفه شروع کړه مالداران بیا خبر شول دې قصې نه، نو هغوی بیا راولګېدل، د دوی دا ذکر هم شروع. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته دوی راغله، نبی علیه السلام ورته ویل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا خو د الله فضل ده، نو زه څه وکړم؟ صحیح شوه. نو دلته ګورئ چې پیسو ته، مال ته، دارایي ته الله نبی علیه الصلاة والسلام د الله فضل وایي چې دا د الله له طرفه یو فضل ده، یو مهرباني ده، یو رحمت ده. نو کو د خبرو لنډیز دا شو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا ډیر زیات مالدار انسانو او له الله نه د فقر نه پناه غوښتې ده او له الله نه یې غوښتلې چې الله ما مالداره کړه. په خپل ژوند کې ثابته کړې چې نبی علیه السلام دا 100 چنده 100 برابره میلیاردر و. او نبی علیه السلام په دې اړه باندې ډېر کتابونه لیکل شوي، تاسو یې کتلی شئ. خو د ټولو خبرو خلاصه او لنډیز دا شو چې کوشش وکړئ انشاءالله چې له فقر نه ځانونه راوباسئ، ځانونه مالداره کړئ، د دې لپاره چې انشاءالله هم ځان ته خیر ورسیږي او هم امت ته خیر ورسیږي. دا چې نبی علیه السلام خپل انکم یا خپل درآمد یا خپلې پیسې دا دومره ډېرې پیسې له کومه کړې وي دا ورته په روانه ویډیو کې انشاءالله واضحه کوم. سبسکرایب